زمونږ خو شاهد صاحب سره مینه ساتو او هغه ډېر قدردان دی او ډېر میلمه‌دوست خلک هم دی. داسې فلم ارشد خان جوړ کړی دی چې بل باډو جوړ نه کړي بیا. شروع کوم په نامه د خدای چې دی ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار بنارس کې موجود یم. نن ستاسو پیژندګلوي له یو داسې پرسنالټي سره کوم، له یو داسې شخصیت سره کوم چې د دې شخصیت تعلق شوبیز دنیا سره دی. په شوبیز دنیا کې یو فیډریشن دی چې دا فیډریشن نوم دی آل پاکستان سپر سٹار شاهد خان اینڈ ډایرکټر ارشد خان فیډریشن. له دې سره د تعلق دی د نوم دی رحیم الله رحماني صاحب. نو زه په خپل پروګرام کې رحیم الله رحماني صاحب ته ښه راغلاست وایم. رحیم الله رحماني صاحب السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. عظیم ورور څنګه حال خیر دی؟ خیر دی الحمدلله. رحیم الله وروره دا ما ته ووایه چې دا کوم په شروعات کې سي مجلس ما وکړئ فیډریشن غا د دې فیډریشن بانی څوک و؟ ستاسو به کار څه و په دې فیډریشن کې؟ زمون خو اصل کې زما خپل تعلق چې دی د پیله نه د آل پاکستان سپر سٹار شاهد خان اینڈ ډایرکټر ارشد خان فیډریشن کوم چې سوات والا جوړ کړی او مردان والا هم په هغې کې و. نو د هغې سرپرست اعلی چې و هغه زموږ یو ډېر ښه ملګری مرحوم راجا جاوید اقبال کوم چې د 2017 کې وفات شوی و، د هغې سرپرست اعلی و. د هغه په توسط سره زموږ د دې شوبیز سره تعلق راغلی. مطلب لکه څومره هم زموږ هلې ځلې راغلې بړې کې منډه ترړه راغله، نو د هغې ټول کریډټ چې دی هغه مرحوم راجا جاوید اقبال ته ځي. خیر دا بیا ډېره اوږده قصه ده، خو مطلب لکه په لنډو الفاظو کې به زه دا ویم چې بیا موږ د هغې نه هټ کر دې تنظیم ته رالو. دا هم حق تنظیم دی، حق قانون دی، خو دې کې بیا ننګیالی ګروپ آخر کې زیات مطلب راغلی ننګیالی ګروپ. نو بیا زه دې ته رالم. اصل کې د دې بانی چې دی هغه زموږ ملګری دی کوم چې یو سیاسي سماجي شخصیت هم دی، زمون ګران دوست ملګری بابرزی پښتونیار کوم چې مطلب په شوبیز کې هم ډېر کار کړی، مطلب داسې غانې مانې هم کړي، لکه د هغه ډېر یو نوم دی. نو زه بیا د هغه په دغه باندې رالم دلته کې اوس د هغو سره په دې تنظیم کې یم. او زما دې تنظیم کې چې کوم عهده ده هغه د مرکزي چیرمین ده. نو بس موږ خپل فلم نوی فلم راځي هغې په هکله باندې خپله پبلیسټي کوو د فلم دپاره او اشتهارات ورکو. مخکې به اخبارونه، اوس خو سوشل میډیا ده، نو بس خپل ایډیټینګ کوو، خپل دغه جوړو مخې ته شیر کوو. رحیم الله وروره دا ما ته ووایه چې دا فیډریشن تاسو دلته کلاو کلی خلاص هم کلی، نو له دې څه ګټه وټه وله؟ پښتانه خو بې ګټې بغیر کار نه کوي. څه ګټه، څه پیسې، څه مفادات و که نه و؟ یاره عظیم وروره دا اصل کې موږ ته له مخې نه څه نه میلاویږي. موږ خپله خرچه کوو، خپل مطلب چې کوم مهنت کوو خپل دغه کوو هغه موږ خپل خرچه کوو. اوس خو خپله خرچه نشته، اوس خو د موبایلو دور دی او پیکجو کو هغه هر سړی کوي، غریب سړی دی او که مالدار دی. مخکې د اخبارونو دور و هغې کې به خپله خرچه کوله، اشتهارات به ورکول 5000 6000 2500 3000 هغه اشتهار پورې خبره وه. اوس خو دا خپل د لاس کار دی، خپل ایډیټینګ او خپل دغه شیر کوو مخې ته. اچھا دا ما ته ووایه چې نه په دې کې ګټه شته نه په دې کې بله فایده شته، نو بیا ستا له دې فیډریشن سره مینه څنګه راغله؟ مینه اصل کې د شوق خو هیڅ قیمت نشته، او بیا مطلب کوم کس چې د یو چا سره مینه ساتي نو د هغه لپاره خو سړی وایي چې خپله وینه ورکړم. نو موږ خو شاهد صاحب سره مینه ساتو او هغه ډېر قدردان دی او ډېر میلمه‌دوست خلک هم دی او ملنګان غونته کې خوی هم کوي او ملنګسار خوی دی په هغوی کې. نو د هغو دپاره به موږ کار کوو. نو دغه کار دی زمونږ او بس سیاسي توګه منې ما خپل خلک دغه کوي او دا خو فیلډ دی، په فیلډ کې هم موږ لکه مطلب دا د خپل محنت کوو د هغو لپاره. موږ ته پکې نور څه نه میلاږي، خو خپل دغه کوو، دا محبت دی. اچھا دا ما ته ووایه چې ستا متعلق مشهوره ده چې ته صرف او صرف د شاهد خان فلمان ګورې.
فنکاران خو ټول هم دي، ارباز غریب هم دی، عجب ګل هم دی، حسین خان سواته هم دی، تر دې له مخه بدرمنیر صاحب دا ګرد فنکاران و اداکارانو شوبیز سره ریلیټډ خلک وو. ته صرف او صرف د شاهد خان غوري دا نورو څه جرم کړی دی؟ نو ما خو تا ته وی چې شاهد خان ما ته دا زه به تا دا ویم چې په 2003 کې ما پهله فلم کتلی و ملنګ جان، او هغه هم د پنجابۍ په سینما باندې لګېدلی او صرف د 3 ورځو لپاره. هغه فلم چې ما وکړ بس زه متاثره شوم. بیا دا سلسله روانه ده او دا وخت شو نو موږ د شاهد فلمونه ګورو، حالانکې ټول اداکاران په خپل ځای ښه دي، الله دې ټولو له عزت ورکړي او الله دې ټولو له عمر ورکړي، ټول په خپل ځای ښه دي. خو شاهد خان موږ په دې خوښوو، زه په خپله به ذاتي خود په دې خوښوم چې هغه یو ملنګ غونته کې خوی کوي او ډایلاګونه هم درانه دي او مطلب د سینما سکرین چې دی هغه په شاهد باندې مطلب ډک ښکارېږي. په لوی اختر کې د شاهد خان یو نوی فلم په کراچۍ ښار مسرت سینما کې چلیدی، شهنشاه باچا. شهنشاه باچا فلم دی وکتو؟ یاره جی شهنشاه باچا خو موږ به ذات خود د اختر په 2 ورځې باندې وکړ، پیله شو لتلي و اختر پر ورځ خو تا ته پته د قربانیانو مسلې مسایلي. نو فلم خو ماشاءالله داسې فلم ارشد خان جوړ کړی دی چې بل ګاډو جوړ نه کړي، بیا داسې محنت یې پې کړی دی او داسې کهاني ده چې والله سړی جړی. کوم چې شاید په هغې کې کوم مطلب اداکاري کړې ده که نه د هغې اړو جواب نه میلاویږي. اچھا په دې فلم کې پښتنو ته میسج وایي څه؟ بس دې کې خو میسج دا دی چې یو خو د آیسو په حقله باندې دی، د آیسو چې کوم کاروبار نن سبا کې هر ځای کې کېږي د هغې په حقله هم دی، او بیا په هغې کې د مطلب د دشمنۍ کوم دغه و د 2 ورونو ترمنځ او د مور د پلار ترمنځ داسې یو کهاني وه چې هغې کې بیا پلار په لندر شي او شاهد صاحب د کور نه بهر شي، نو بیا هغه د خانانو په دغه کې راشي، هغوی سره مطلب د هغو په ګاډ دغه کې راشي، بیا د هغو سره هم اختلافاتو کې راشي، یو ننګ او د غیرت په دغه کې راشي. نو ډېر زبردست میسج دی په دې فلم کې. چا نه کتلی نو هغه دې یو پیرو ګورو نو بیا بار بار ګورو. اچھا دا ماته ووایه تا به د موبایل پر سکرین باندې ډېر مینوال ګوري، د شاهد خان مینوال به د ګوري او شاید ہو سکتا ہے تا شاهد خان هم پر دې سکرین باندې ګوري. شاهد خان ته داسې خبره چې تر اوسه تا واده ته نه ده کړې ته زما د وطن چینل په ذریعه شاهد خان ته رسولی سئ؟ نو زه به څه خبره وکړم عظیم بھائی، زما خو داسې ذهن کې ده چې موږ شاهد صاحب ته داسې یو خبره وکړو، هغو له الله خپل یو دغه ورکړی دی، ذهانت ورکړی دی، خپل یو سوچ سمجھ هغو له ورکړی دی. زیات خلک دا وایي چې ارشد داسې فلم جوړ کړه، دا نوم به نه دا به خو نو هغه یو تخلیق خپل کوي، نو هغو له چې الله خپل کوم یو تخلیق ورکړی دی د هغې دپاسه موږ څه نشو ویلی. اچھا دا ماته ووایه کله د په ډرامو کې د کار کولو شوق زړه ته لوېدلی دی؟ یاره جي فلمونو ته خو شوق به ذات خود دا زه ستا د چینل په توسط سره پهلی بار وایم، زما ډېر بې انتها شوق دی. ډرامې نه، زما پهله شوق زما فلم ته و چې زه فلم ته لاړې او ما د شاهد صاحب سره کار وکړی، مطلب په یو داسې دغه کې چې د هغه په ګاډ دغه کې رالی، مطلب یو نوکر په حیثیت کې چې هغه به شاته ټوپک ګرځي، داسې یو دغه کې رالی، د هغه غلام په هغې کې رالی، د هغه خدمت مې کولی، داسې یو کردار کې زه راغلی وی. په اصل کې شاته د کور مسلې مسایل دي، د مشرانو او دغه مسلې دي، ګرانګې شوق خو ډېر زیات دی. ګرانګې که زه شاهد صاحب ته هم ووایم یا ارشد صاحب ته، نو کېدای شي داسې وړوکي کردار کې موږ هم والي. په آخر کې مینوال چې کوم دي پریشانه دي، خفه دي، چې داسې ګپ داسې مذاق کوي ستا په ذهن کې وي او شعر وي، دا هم زموږ مینوالو ته ویلی شي؟ د رحمان بابا شعرونه راله راځي، نو زه به دا یو شعر ډالۍ کړم: ربه ستا کرم چې وشي په جهان باندې بالا شي، چې عزت ته چاله ورکړي بیا بادشاه په دې دنیا شي. او دا شعر هم اکثر د شاهد فلمونه چې کله هم ریلیز کېږي د هغې په شروعات کې دا راځي. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو دا و رحیم الله رحماني چې موږ له تاسو سره د ده خوندوره مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.